حامد کرزی: هلکان او نجونې د زده کړو په کولو کې له یو ډول هڅو هم لاس نه اخلي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پخواني افغان ولسمشر د نوي لمریز کال په مناسبت په خپل پیغام کې پر هلکانو او نجونو غږ کړی چې د زده کړې په برخه کې له یو ډول هڅو هم لاس نه اخلي. دا حامد کرزي دا غوښتنه په داسې حال کې ده چې طالبان د درېیم ځل لپاره نوی ښوونیز کال د نجونو پر زده کړو د بندیز لرې کولو پرته پیل کړ. ښاغلي کرزي نږدې 12 ورځې وړاندې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې هم له طالبانو غوښتي وو چې نوی ښوونیز کال د نجونو ته د ښوونځي او پوهنتونو زده کړو اجازه ورکړي. نوموړي نن په خپل پیغام کې که هم د نجونو پر زده کړو د بندیز نه ختمېدو ته اشاره نه ده کړې، خو زیاته کړې ده د نجونو او هلکانو په ګډون پر ګرانو ځوانانو غږ کوم چې د تعلیم په برخه کې لوړو تحصیلي درجو ترلاسه کولو کې له هېڅ ډول هڅو لاس وانخلي، تر څو زموږ هېواد د خپلو بچیانو په لاس بسیاینې پرمختګ او لوړتیا ته ورسیږي. طالبانو د 2021 کال اګست کې په واکمنېدو سره لومړی د نجونو له شپږم ټولګي پورته او وروسته د دوی د پوهنتونونو زده کړې بندې کړې.